یو ملګری سوال کړی دی چې د ډیرو کسانو سرسایه یو فقیر ته ورکول یا د یو کس سرسایه ډیرو فقیرانو ته ورکول څنګه دي؟ محترم جواب دا دی د ډیرو کسانو سرسایه یو فقیر ته ورکول بالاتفاق جایز دي. دغه شان د یو کس سرسایه یو فقیر ته ورکول هم بالاتفاق جایز دي او دغه رنګ د یو کس سرسایه په ډیرو فقیرانو باندې تقسیمول هم جایز دي. همدا د اکثر فقهاو مذهب دی. اگر چې په عالمګيري کې دې صورت ته یعنی د یو کس سرسایه ډیرو ته ورکول دا ناجایز ویل دي، لیکن صحیح قول د اکثر فقها کرامو دا دی چې دا جایز ده. البته که د یو کس سرسایه په ډیرو فقیرانو تقسیم نشي نو دا بهتره ده، بلکې یو فقیر ته پوره ورکول د دې دفاره چې د دې یو فقیر حاجت پاغي باندې پوره شي. نو آیا دا سرسایه به وس چاته ورکي؟ دا به خپل کلی غریبانو او فقیرانو ته ورکي، کله دا به د بل کلی خلکو ته ورکي. محترم لکه څنګه چې زکات د خپل خار فقیرانو ته نه ورکول او د بل خار فقیرانو ته ورکول مکروه دي، دغه شان سرسایه هم د بل خار فقیرانو ته ورل هغه مکروه دي. البته که په هغه بل خار کې د خپل خپلوان وي یا رشتہ دار وي او د دې خار د هغه ډیر حاجتمند خلک وي یا هلته کې د دې خار د ډیر حاجتمند خلک هلته موجود وي، نو هغه ته بغیر د کراهت نه سرسایه وړل هغه جایز دي. بیا پدې کې څه حرج نشته دی.